الرحمن الرحیم. خوږو دوستانو، یو ځل بیا د انګلیسي زده کړې پروګرام ته درته ښه راغلاست وایم. په دې هیله امید چې تېرې شوي ویډیوګانو به مو په غور سره کتلي او ډېر څه مو ورڅخه زده کړي وي. راځو خوږو دوستانو، نن یو ځل بیا په یو نوي درس باندې پیل کوو. دوستانو، لکه څه ډول چې په هره ژبه کې زمانې ډېرې مهمې دي، نو همدا قسم ته په انګلیسي ژبه کې هم زمانې خپل خاص مهم ځای لري. دوستانو، بیا هره ژبه چې دا ځان ته د زمانو شمیر لري، څوک 3 لري، څوک څو لري، څوک څو لري. او د انګلیسي ژبه چې دا 12 زمنې لري، 12 زمنې. او زما دوستانو، د زمانې زده کول دومره مهم دي که چېرته تاسو د انګلیسي ژبې زمانې په ښه شکل سره زده کړئ، نو له هغې وروسته زه درته دا ډاډ درکوم چې تاسو نور لغتونه په خپله ورسره زده کړئ، نو انشاءالله چې تاسو به کم تر کمه 80% په انګلیسي ژبه باندې بری ومومئ، فقط په زمانو سره. دا یو ډېر یو غټ سهم دی په انګلیسي ژبه کې د زمانو. نو راځو خوږو دوستانو، ویډیو نه اوږدوو، په درس باندې پیل کوو. نن راځو د 12 زمانو له جملې څخه present continuous tense زمانه وایو. present continuous tense زمانه یعنی ساده جاری زمانه، هغه زمانه چې مونږ او تاسو ته داسې یو عمل ښیي چې مونږ او تاسو اوس ورباندې لګیا وو. خوږو دوستانو، د انګلیسي تعریفونو څخه تېرېږو، ځکه کله چې تاسو یو څه ناڅه انګلیسي زده کړئ، نو تاسو کولی شئ چې په خپله له ځان څخه 10 تعریفونه جوړ کړئ. 10 تعریفونه بیخي اوس تاسو ته ضرورت هم نشته دی. دا زه درته ډاډ درکوم. خو تاسو اول ځل لپاره تاسو ځانونه ورباندې پوه کړئ او همدغه د پښتو تعریف چې دی ستاسو لپاره بالکل کافي دی. هغه زمانه ده چې مونږ او تاسو ته داسې یو عمل ښیي چې په حال وخت کې، په اوسني وخت کې جاري وي. یعنې لکه اوس ته په ډوډۍ خوړلو باندې لګیا یې، نو ته څه وایې؟ زه اوس ډوډۍ خورم. دا کومه زمانه ده؟ بیخي په ساده الفاظو اوس جاري زمانه ده. او همدا قسم ته زه اوس لیکل کوم، نو دغه ته په انګلیسي ژبه کې وایي چې present continuous tense. او دغه بیا 4 سټرکچره لري، 4 سټرکچره یعنی 4 حالته لري. هر زمانه په انګلیسي ژبه کې یا په هره ژبه کې چې وي، خو موږ تاسو په انګلیسي کې لګیا یو د 4 حالتونو څخه خالي نه وي. یا به یې مثبت حالت وي، یو کار به ثابتوي چې ما دا کار کړی دی، یا به یې منفي حالت وي چې ما دا کار نه دی کړی، او یا به یې سوالیه حالت وي چې آیا تا دا کار کړی دی، او یا به یې منفي سوالیه حالت وي آیا تا دا کار نه دی کړی. دغه 4 حالتونو څخه یوه زمانه د انګلیسي خالي نه ده. نو دوستانو، راځو مونږ او تاسو یې په اول په مثبت باندې پیل کوو. سم په غور سره فکر ورته کوو. ډېر دوستان په دې کې مشکل لري، نو انشاءالله خوږو دوستانو، زه به ډېره هڅه درته وکړم چې ستاسو دغه مشکل زه په حل کړم. خیر دی که ویډیو لږ اوږده غوندې شوه، درس به کم ووایو تر څو تاسو ورباندې ښه پوه شئ. دوستانو، په مثبته سټرکچر کې د جاري زمانې یعنې د present continuous tense د هغې په مثبته سټرکچر کې په لومړي سر کې مونږ او تاسو سبجیکټ راولو. سبجیکټ یعنې فاعل. که چېرته تاسو سبجیکټ نه پېژنئ، نو ما درته ورباندې ویډیو جوړه کړې ده په فاعلي ضمیرونو باندې. تاسو به زموږ پلی لیست ته لاړ شئ، هلته به یې تاسو خپله ووینئ چې فاعلي ضمیرونه کوم ضمیرونو ته وایي، چې آی دی، وي دی، یو دی، دی دی، هی دی، شي دی. تقریبا 6 ضمایر دي، هغه ته فاعلي ضمیرونه وایي. نو په لومړي سر کې به تاسو فاعلي ضمیر ولیکئ. پوه شوې خبره من دوستانو؟ نو په لومړي سر کې به تاسو راشئ، هغه فاعلي ضمیر به دلته ولیکئ، او له هغې وروسته به تاسو بیا راشئ to be verb به دوهم ورپسې ولیکئ. to be verb باندې مونږ هم یوه ویډیو جوړه کړې ده، تاسو هغې ویډیو ته مراجعه وکړئ او هلته یې وګورئ چې to be verb څه ته وایي. اوس ویډیو ورڅخه اوږدېږي. بیا مونږ دلته په دوهم قدم کې to be verb استعمالوو. د جمع علامه د دې لپاره لیکو. دلته تاسو به ډېرو ځایونو کې لیدلي وي چې د جمع علامه ورسره استعمال شوي د سټرکچر سره. دا معنا چې اول سبجیکټ، بیا دې ته ورجمع کوو موږ to be verb، او له هغې وروسته بیا to be verb ته موږ څه ورجمع کوو؟ موږ ورجمع کوو وي معنا ورب، یعنې فعل ورجمع کوو. فعل to be verb ته بیا فعل ورجمع کوو. او کله مو چې فعل پورې ولیکل، له هغې وروسته مونږ او تاسو بیا فعل ته ING ورجمع کوو. ING چې دغه
دا ING چې ده دا یوه خاصه نښه د دغې جاري زمانې ده. یعنې جاري زمانه که چېرته تاسو پېژندله نه چې ING ورسره وینئ نو پوهېږئ چې دغه جاري زمانه ده. په اکثره ځایو کې یو څو زمانو کې مستثنا ده خبره. نو دوستانو کله مو چې ورب ولیکل له هغې وروسته ING ورسره لیکو او له ING وروسته موږ او تاسو آزاد یو. تاسو به لیدلي وي د استادانو څخه به مو اورېدلي وي چې هلته کمپلیمنټ ولي. کمپلیمنټ معنا خوږو دوستانو اوس تاسو آزاد یې چې نور څه شی ورپسې لیکئ، خو تر دغه ځایه پورې به تاسو دغه ترتیب مراعات کوئ. داسې نشئ کولی چې راشئ لکه سبجیکټ مخکې دی او ټو بي ورب وروسته دی. تاسو راشئ په مثبته سټرکچر کې ټو بي ورب په سبجیکټ باندې مخکې کوئ. نه، د دې اجازه درته نشته. اول سبجیکټ ورپسې به ټو بي ورب ولیکئ، له هغې وروسته به ورب یعنې فعل ولیکئ او له هغې وروسته به ING ولیکئ، د ورب سره به یو ځای کړئ او له هغې وروسته به تاسو راشئ جمله به پوره کړئ چې په څه باندې پوره کوئ. دوستانو مثال ته راځم بیا انشاءالله ورباندې پوهېږئ. سبجیکټ څخه چې دی سبجیکټونه خو ما درته وښودل چې شپږ اووه سبجیکټونه دي یعنې فاعلي ضمیرونه. د هغې له جملې څخه ما دلته هی راواخیست. هی دلته مې هی راواخیست. او بیا راځو دوستانو لکه تاسو چې په سټرکچر کې ګورئ ټو بي ورب راخلو او ما په تېره ویډیو کې تاسو ته ویلي وو په تېر درس کې چې د ایس ټو بي ورب چې دی د هغه د هي لپاره د ایس ټو بي ورب استعمالیږي. هلته موږ او تاسو خبرې کړې وي چې د هر اسم لپاره خپل ټو بي ورب موجود دی. نو د هي لپاره ایس ټو بي ورب دی نو ایز ورپسې راخلو، دلته یې سم ورسره لیکو. تاسو ګورئ اوس جمله څنګه جوړېږي، جملې ته ګورئ. او کله مو چې ټو بي ورب ولیکل له هغې وروسته به تاسو راشئ ورب به راواخلئ. ستاسو خوښه ده چې کوم ورب راخلئ. زه راخلم دلته دوستانو رایټ راخلم. رایټ معنا لیکل. رایټ دلته مې ولیکل رایټ. له هغې وروسته دې ته بیا ورجمع کومه څه شی ING ورجمع کوم. تاسو په سټرکچر کې ګورئ ING ورک ته به دغه ورک چې ورب ده یعنې فعل ده دې ته مې ING ورجمع کړه. له همدغه وروسته اوس موږ آزاد یو چې څه شی ورسره لیکو. مثال زه دلته ورسره لیکمه چې in home. اوس جملې ته راځو، له سره یې وایو. جملې ته ګورئ څنګه جوړه شوې وه که نه. He is working in home. He is working in home. هغه اوس په کور کې کار کوي. تاسو وګورئ دوستانو یوه جمله جوړه شوه. خو څه ډول جمله؟ اوس ورسره ذکر شوی یعنې په اوس جاري حالت کې په کور کې لګیا دی او مصروفه دی او کار کوي. He is working in home. دوستانو دا جمله پوره شوه. همدغه قسم تاسو کولی شئ چې په سلهاو په زرهاو جملې جوړه کړئ. دوستانو زما نه اوس ویډیو بیخي اوږدېږي، بیا به تاسو ورڅخه ستړي وئ. نو که بیا چېرته ورباندې پوه نه شوئ انشاءالله په راتلونکي ویډیوګانو کې به زه بیا هڅه وکړم چې دا مثالونه درته تکرار کړمه. نن همدغه مثبت سټرکچر بس ده. تاسو په تمه اوسئ انشاءالله په بله ویډیو کې به زه تاسو ته د کنټینوس ټینس منفي سټرکچر هم در وړاندې کړم. او دوستانو یوه بله خبره دې ته مو فکر وي که چېرته تاسو زموږ هغه نور د کورس ویډیوګانو نشئ موندلی نو تاسو داسې وکړئ چې زموږ د یوټیوب چینل په د پروفایل عکس باندې کلیک وکړئ، دا ووهئ او تاسو ته به زموږ د یوټیوب چینل دننه صفحه راخلاصه شي. هلته به تاسو پلی لیست ووهئ، پلی لیست. او له هغې وروسته به تاسو لاندې راکوز شئ. هلته ډېر کورسونه موږ اپلوډ کړي دي او یو کورس د هغې له جملې څخه چې دی هغه انګلیش لرنینګ په نوم څه کورس دی. هلته تاسو کولی شئ چې ټولو ویډیوګانو ته لاسرسی ولرئ. او که دا درته سخته وي نو تاسو دومره وکړئ چې دا ویډیو تر اخره پورې پرېږدئ. نو کوم وخت چې ویډیو سر ته ورسېده په یوټیوب چینل کې هلته پلی لیست خپله انشاءالله درته راځي د ویډیو په صفحه باندې له همغه ځایه هم ورتللی شئ. دا یوه اسانه طریقه. دوستانو که چېرته زموږ یوټیوب چینل تاسو نه یې سبسکرایب کړی په ډېرې مهربانۍ سره د ویډیو ټیچر یوټیوب چینل در سره سبسکرایب کړئ. او د اوس لپاره د الله په امان، الله مو مال شه.